ها دا نو هغه اول منزل شو. سلام سلام نور ښه دی صحت لاندې به ځو ته مخکې شه زه درپسې یم. نو دا شمسرین مارکیټ دی. دلته برش ډېر زیات دي زمونږ غږونه به هم صحیح نه راځي ځکه بازار دی هر رقم خلکو سره به هم پکې مخ کېږو کیسې به هم ګډې وډې داسې به لاړ شو لنډ به ور ووځو. دا د ښار مازدیګری د رکشو اوازونه د رکشو ښکلا ننګرهار ولایت جلال آباد دا ورته راواله دا منزله ده شاوخوا هغه ورته راواله. ملګرو دا جلال آباد ښار دی او دلته چې دی دا جنې بیا ټیکټ کا نو دا جلال آباد ښار دی او دلته ګڼه ګوڼه بې حده بې اندازې ډېره ده. په اوړي کې بیا دومره نه وي ځکه ګرم دی. پېښور او جلال آباد دواړو موسمونه چې دی تقریبا سره ورته دي ځکه ما هلته هم ټایم تېر کړی دلته مې چې دی دلته خو رالوی شوی یم دا خو خپل ښار دی نو د هغې ځای ژمی هم چې دی داسې بېکاره یخي او دلته هم چې دی ژمی بېکاره یخي. په اوړي کې بیا دا ځای هم ډېر ګرم وي او هغه ځای هم ډېر ګرم وي. نو لاره بنده ده فکر کوم داسې لاړ شه. د ژمي او د اوړي خبره مې کوله خبره مې د یاده ووته ښه د پېښور خبره مې کوله. نو ګڼه ګوڼه هلته هم همدغسې زیات دي رسم و رواجونه د جامو د ودونو د خیراتونو دا سیټ اپ چې دی زموږ او د هغوی تر ډېره پورې سره ورته دی. او ګوډ یار دا کوم بلاک دی یار په غلطه په بنده لار ور روان یو تا خدای غرق کړه دا ځای ورته وښیه دی ملګرو ته لاره بنده ده د پې ور روان کړي داسې راځه ښه نږدې یو تقریبا داسې ووایه چې 2-3 منټه لار ده. دا ښار ډېر وړوکی نه دی د کابل په نسبت جلال آباد ډېر وړوکی دی د هغې 2 چوکه او د جلال آباد ټول بازار او کار خو پرې روان دی ماشاءالله او انشاءالله سې ورو ورو پراخېږي. دا سټیک لږ ذره خلاص که چې لږ یې خلاص کړي نو په عذابېږي به نه دغسې اوس به څه دی سیف اینډ ساؤنډ سیستم اوس صحیح شو ګوډ. ولا د ښار منځ کې ویډیو اخیستل ډېره ګرانه وي چې دا ټول خلک درته ګوري ته ولاږلې او یا څه دی خبرې کوې دا ډېره سخت دي. مشاعرو کې بیا دومره سخته نه وي چې دلته مطلب شاعري کې خلک درته ولاړ وي خو بازار دی که نه بازار کې بیا هر رقم خلک پیدا کېږي څوک به درته په ښه نظر ګوري څوک به درته په بد نظر ګوري مختلف نظرونه به وي. په افغانستان کې چې ولاګ کې افغانستان کې چې ټیک ټاک کې افغانستان کې چې شاعري کې دا ټول شیان به چې دی مطلب په نظر کې نیسې چې یار داسې پېښو سره به مخ کېږي د سپورټ سره سره به چې دی ته مخالفین هم لرې نو حوصله باید لویه وي او باقي چې دی جیم ته راورسېدو دا او ښه راځه ښکته کېږو. رانه سال لکه چې نشته دی. سلام علیکم راځئ راځئ لاړ شه دې سایډ ته راشه د ملګرو سره ووایو سلام علیکم عمران استاد شته عمران استاد وای عمران استاد ته ما ویلي وو مالڅه زه راځم بیا ولاګ سره راځم که نه جیم هم سټارټ کړو ولاګ هم سټارټ کړو بل ځای هم دی والله شکر درته وایه وخت ساعت دې ښه تېرېږي خیر مې ولیدې خیر مننه. بل میک کېدی چې دلته وي عمران استاد څنګه بشي صحت نږدې راشه لکه بله خیر انشاءالله ولاګ سره راغلی یم
او اول ولاګونه مې دي مخکې راشه ها رالم د عمران استاد خواته دا چې دی زموږ ښه ملګری دی د استاذۍ او د هغې چې دی هغه په خپل ځای تر اوسه پورې اوس دې نه وروسته به عمران استاد سره زه شاګردېږم تمرین به کوم دې نه مخکې چې دی زما ملګری او ښه ملګری دی بااستعداده انسان دی د افغانستان ویاړ دی او د ده خواته راغلی یم دې نه وروسته به چې دی زه وزن برابر وم خېټه مې ډېره زیاته غټه شوې وه چاق شوې وم او ډېره نرمه شوې ده دا شیان نه جوړوم ښه چې دا فټنس غواړم چې یار فټ اوسم چې ډپریشن هم ډېر زیات دی ټینشنونه دي خلک پوهېږي دا ټول ختمېږي بس دې نه وروسته به سټارټ کړو زه لباس بدلوم تر څو پورې دا ویډیو بندوو لباس هم چې چینج کړو یو څو حرکتونه به چې دی شارټ پس ته راولو تاریخ به ورسره ولیکو یو میاشت بعد به در سره رزلټ هم شي ملګرو سلام ستړي مه سئ ما خو لباسونه چینج کړي بوټ مې هم نه دي راوړي کوم بوټ چې زما دي ریګولر بوټ چې دي هغه هم بره پاتې شو فکر کوم دلته هلکان خپل بوټان راوړي جیم دپاره او دویمه خبره داسې ثواب بیګ غم هم ځان ته وکړو اوس راځو تمرین شروع کوو اوله ورځ ډېره به سخته مي کېدای شي شپې ډېر درد هم تېر کړمه او تاسو سره یې شریکوم صحیح حساب دی استاد بوټ به زه راواخلم او دا خو ډېر تېز منډه وي که نه استاده دا څو منټه تمرین دی او زه چې فټنس کوم یوازې همدا حرکتونه دي که نور هم دي فټنس کې راځي او غذایي رژیم د توصیه راته کوي که نه همداسې صحیح دی یعنې زما خوراک څښاک هم دې نه وروسته ستا په لاس کې شو چې ته وغواړې ما باندې بندولی شي چې ته غواړې بس جنسینګ دې را سره ګزاره کوه نور چې دی 4 دانې 5 دانې چې ونڅکم والله د ورځ کېږي 4 5 شپږو پورې نهاره چې سهار ویښ شم یو دانه څکم چې ونڅکم نهاره ورځ نه شروع کېږي نن نه به شروع کړم د خیر سره پرهیز به م کوو دا اوس ستړی شوم اوس ولا چې سخت دي تمرین یار او بیا اوله ورځ د ماشین خپله منډه درکوي دا باندې هم تمرین شروع کوم سوار وکړه خو داسې نه چې ته پکې نور وزن مو ویلې ستا وزن کومه دی ظالمه ما خېټه کړې وه ما لږ وزن هم راکم کم او بل سړی لږ سمارټ ښکاري یار په ځان باندې باید سړی کار وکړي درېیمه موضوع دا ده چې دا افغانستان دی دلته هر کس چې دی یو ټینشن یو خفګان یو ډپریشن لري ژوند دی ټول مشکلاتونه دي نو سړی داسې یو ساعت نشي کولی نیم ساعت هم تمرین وکړي فایده یې ډېره ده او په ننګرهار کې فکر کوم بیا د دې چې دی هغه پاکوالی د دې کلب ماشینونه چې کوم یو دي ماشینریانې دا هر څه چې دی ټاپ دي استاد د دې فایده کوم ځای ته ده دا بایسکل لکه موږ تاسې په عام ژوند کې هم چې دی که نه بایسکلونه چلوو سایکل چې دا ټول بدن لپاره کار کوي خو اصلا چې دا د تایز یعنې د پټونو لپاره ده دا پټونه دي دا پټونه چې دي دا مکمل سټرونګ کوي قوي کوي او بل مسل چې دا کټس راوړي موږ اکثره باډي بلډران چې دا وهو د کټس لپاره وهو دا پټونه چې غټ غټ دي دا وهو دې لپاره چې دې کې کټس راولي مکمل او بل هغه پټونه چې چربي لري او چې دا ډېر استعمالي او ډېرې شخې دي چې لیولې دي جګول او جګېدل دي دا چې څومره جګې شخې هماغومره چربي سوځوي او چې څومره نورمال ځي او ډېر وزن هماغومره نو فعلحال ما ته کوم لیول کې نورمال حالت همدغومره نورمال حالت
او ستا په نظر څومره وخت کې به چې دی مطلب زه فټ شم څومره وخت به چې ته ما سره صحیح کار وکړې را باندې ان شاء الله 2 میاشتې کې ما یو میاشت چې دی خلکو ته ویلې ما چې یو میاشت کې به زه چینجز به تاسې وګورئ هغه 2 میاشتې شي چې مکمل به ته برابرې خو یو میاشت کې 50% بیا چې سره به چینج شي هغه 2 میاشتې مکمل چینجز راځي او که چېرته دا بازو شانه مانه ورسره شروع کړم دا ټول شروع کړو بازو چیست شولډر دا ټول سره وو سره لکه کېټو مکمل سایز سره کټونه مکمل ټول بدن دی یو لیول برابر همدا دا فکر کوو که فټنس یوازې رننګ ماشین دی دا دی او د درې نور ماشینونه به یعنې دې ځایونو ته به پکې ضرورت وي نه دې لپاره دی ماشین نه دا ما هغه رکھونه چې ستا بدن اول نرمش راوړي بدن دې نرم شي سره او درد بچ دی په ما باندې شپې راځي نو دا سوچ کې وځه سلوګه به دردونه اند څه خواږه دردونه به نورمال ولا چې دردونه نم زړه چاو دې که خواږه که ترخه نه واړو نور قسم دې یار ها استاد دویمه رکعت مو شو دویمه رکعت وو دې څنګه شروع کوله سره او دې څنګه بس سٹارټینګلو او نرمي شي نن لپاره یو سټپ هر سټپ ها کوشش چې ستا بدن درد نه کی او اول ورځ سم ده دې ته وایي میکس رکعت وزن 100 کیلو راته چې استاد 2 کیلو او 2 یا 3 خالي ستا د غزلي لاړ شي او راشي نورمال حرکت څه دې څه په دې راوځي ستاندار دې ته شاته نه درون دی استاد وسم صحیح دی هم دې صحیح دی آفرین لاس شاته وو نس مطلب دا د شانې لپاره دی دا سره بغل لپاره سره بغل شاته فینانس مکمل دا سیټینګ شي سره بغل ورته وي دا ټولو کې سخت حرکت هم لکه چمدای سخت حرکت هم دا ټول حرکتونه سخت یو حرکت پکې آسان نه نشته خو ځان به تاسو سره مخ دوه لګو سینې تک تک چسټ دا پنځه شاباش نه شاباش لاس نورم یو ول نه سټاپ ریلیکس زما دي جوړه ده تاسو یو خپل تکینه نظم شو دا شورت کړی اړ څه نه دا درون دی استاد دا اوکې ده دا و نورمال اوس هم درون دی استاد یو بل دا و اوس پکښ دا غسي په قاتی زنګونه کسي دومره صحیح ده ډېر سیدم صحیح نه ده دا غسي دام د سره بغل لپاره دی سره بغل لپاره ده دوله ځانې ورکړه لس شاباش دولس ولا څه تمرین هم یو کار دی یار ژوند کې زموږ نور مصیبتونه کوم چې دی باندې ځان راوستلو ټول ستاسې د لاسه سخت دی ولاسي کور ودانو سلام محترم ته ژوند دی صاحب محترم وګوره کیمرامین خدمت کوي استاد حرکت دی کنه سمو تاسو څلورم حرکت ده او دا څه حرکت دی مکمل ده د چست حرکت مو شروع زره بغا خلاص شو نیونس اوس چست لګو سینه چست سینه حرکت ځه دلته بلا سوچه دا غسیله ګرامر کې شه بس ځه وزن لږ زیات نه دی نه پیکی صحیح ده ځه وزن نشته پکې ولا نشته ماشاءالله ځه دا وزنونه لږ درانده دي دا غسې شاباش آفرین نعم ځه
شاباس نه ځه 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 لس ځه 11 شاباس 12 ماشاءالله دا ډېر سخت دی استاد وراسه شعر و شاعرانو تمرین سخت دی بس شاعري اسانه ده یار لږ خفه شه ورته کښېنه ولیکل شي شاعري هم سخته ده شاعري هم کار سخته ده سخته ولا که یو مسانې کاغذ تمرینات دی او کاغذ شاعري ده موږ سره چې دی دوستانو د شمسرین کې لاندې دفتر نه چې څنګه ښکته شم بل ځای هم شته دی خو زه هغې ځای نه دی پورې استاد د خاطر راغلی یم دا چې بل ځای کې وای زه به هلته تلم زه د ده په خاطر راغلی یم او استاده بس د ژوند دی دا هم د سینې حرکت ده دا چې دا سري سینه د چست حرکت ده د دې ځای لپاره مکمل سینه کې څو حرکت دي لکه زیري سینه شو بنچ سینه شو سري سینه شو اوس راغلو سري سینه دا سر لاس بدل ته واچې په دې شکل دغسې ځه دغسې سر کېږده دغسې ځه وزن ډېر زیات دی نه ده ډېر ځه زه در سره یم ماشاءالله سلو سلو آفرین ځه آفرین آفرین ماشاءالله شاباس ځه 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 یو بل سټاپ ماشاءالله بس دغه یو هفته به ستاسو تکتي او انشاءالله دغه هفتې پورې میکس حرکتونه او میکس نه بعد بیا نو په تقسیم اوقات جوړه کوي یو ورځ سینه یو ورځ زیر بغل شولډر پشت بازو